دا مرستې په خوست کې له بهره راغلو داخلي بې ځایه شویو کورنیو سره د استرالیایي مسلمانې ټولنې له لوري د مهاجرونو چارو وزارت سره په هماهنګۍ ترسره کیږي. د مسؤلینو په وینا دا مرستې د څه باندې $80,000 په ارزښت 1500 کورنیو ته ویشل کیږي چې 7 قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي پکې شامل دي. دغه مرستې چې تاسو نن ولیدلې 1500 فامیلو ته د وزارت مهاجرینو په هماهنګۍ او تفاهمنامه باندې د $90,000 په لګښت باندې دغه 1500 فامیلو ته بې ځای کم داخلي بې ځای شوي او د خارج نه کوم مهاجر چې راغلي دي د زموږ ستاسو افغانان ورونه چې کوم هجرت کړي او بیرته خپل وطن ته راغلي دي نو د هغو دپاره دغه 1500 مرستې وي او دلته دغه تاسو په خپله باندې ولیدل چې دغه توزیع شولې. په دغه کې تقریبا 7 قلمه مواد موجودو چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو. د مهاجرونو چارو ریاست د مسؤلینو په وینا دغه مرسته به 250 هغو کورنیو ته چې له نورو هیوادونو راغلي او پاتې نیمایي به یې بیا هغو کورنیو ته وویشل شي چې داخلي بې ځایه شوي دي. او 250 داخلي بې ځایه شوي کورنۍ دي چې د مختلفو ولایاتو نه د مختلفو ولسوالیو نه بې ځایه شوي دي. په راتلونکي کې بیا هم د حسو مؤسسې څخه غوښتنه لرو چې موږ سره په خوست کې مهاجرین بیخي ډیر دي، تقریبا 4000 کورنۍ خوست شو پر دي. په راتلونکي کې د لکه سره کم چې نن 1500 کورنۍ ته مواد ورکوي، په راتلونکي کې باید 3000 کورنۍ ته مواد ورکړي. هغه به تاسو خپل ووینئ چې موږ خپل کوم کاس چې مستحق ګڼل شوی ده هغې ته په خپل لوس ورکړو. دلته مرسته ترلاسه کوونکي وایي دغه مرسته به یې تر یوه بریده اړتیاوې پوره کړي او په ورته وخت کې په نورو مؤسساتو او خیریه بنسټونو غږ کوي چې د ژمي په روان موسم کې د دوی لاسنیوی وکړي. ډېره مننه چې موږ ته دا مرسته ورسېده. په کور کې موږ ته مرسته وشوه. خلک ډېر غریب دی. افغانستان ملت ضرورتلی کړدلی دی. مهاجر راغلي دي، هېڅ نه لري، نه ورخماله نه تنبوله دغه خلک ته چې کټاکه دود وکاټي دي. نو موږ مطلب دی نړۍ نه دا غواړو چې موږ سره مرسته وشي، د غریبانو سره مرسته وشي او ښه په ترتیب ورسېږي. جر خوند وکړي چې موږ سره مرسته وکړي. بیخي زیات اخشلتیا ده د افغانستان ولس لپاره او بل ته مهاجر راغلي دي. داسې حال شته چې یوه ورځ ډوډۍ لري بله ورځ نه لري. ډېر ترنه راځي او ډېر ترنه خوښ یې. نړیوالې مؤسسونه مې ډېره هیله لري چې موږ سره څومره کومک کړای شي باید وکړي. نړیوالو مؤسسونو ملکونو هم دا خواهش دی چې موږ سره نور کومکونه وشي، موږ سره مرستې وشي، موږ ته کاروبار حساب جوړ کړي، موږ ته کاروبارونه جوړ کړي. ولې په دې مرستو کارونه کې چې موږ ته دوامداره کاروبارونه جوړ شي او کار او کسب موږ ته پیدا شي نو په دې به موږ ډېر خوشحاله شو. الله دې وکړي دا کارونه وشي. د یادولو وړ ده چې په خوراکي موادو کې 25 کیلو وړو، 10 کیلو وریجې، 15 لیټره غوړي او 7 کیلو برا شامله وه او په غیر خوراکي توکو کې 2 کمپلي، 50 کیلو د سون لرګي او د هرې کورنۍ لپاره 6 دانې جمپر شامل وو. احسان الله باور، امید رادیو، خوست.